ولسمشر غنی له عمران خان او نریندرا مودی سره ټلیفوني خبرې د څه په اړه کړې دي. عمران خان او نریندرا مودی د سولې په اړه افغان حکومت ته څه ډاډ ورکړی دی؟ هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. په افغانستان کې د هند سفارت وايي تیره ورځ ولسمشر غنی د هند لومړي وزیر نریندرا مودی سره په سیمه کې د امنیتي وضعیت په تحول او ګډو خبرې کړې دي. په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر غنی نریندرا مودی د اختر مبارکۍ ترڅنګ د کرونا په وضعیت کې له افغانستان سره د هند د خوراکي توکو د مرستې مننه هم کړې ده. د هند لومړي وزیر ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي او دغه هیواد هوسا او آرام افغانستان غواړي. همدارنګه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان دفتر هم یوه اعلامیه خپره کړې او پکې ویلي دي چې ولسمشر غنی عمران خان ته ټلیفون کړی او د اختر مبارکۍ ترڅنګ پر افغان سوله له نوموړي سره خبرې کړې دي. دغه ټلیفوني مکالمې داسې مهال کیږي چې افغان حکومت هڅه کوي د سولې لپاره رامنځته شوې سیمه ییزه اجماع په دغو هڅو غښتلې کړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.